یو ځل بیا فضله پورې شاټ او بال د ګلبدین په لاسو کې کومه منډه نشته ګربز شاټ ترسره کوي دا ځل د شپږیزې لپاره نور اخري دغه مکسول ته یو پیغام دمه د افغانانو دښمن ته وایه ښه ګربز شاټ ترسره کوي بال د ننداره چور په منځ کې د شپږ تاسو ګورئ چې مکسول خوله جینګه جینګه کوي او میدان ته روان دی شاټ ترسره کړ او تاسو ګورئ چې بیا هم خوله جینګه جینګه کړه شاټ ترسره کوي دا ځل ګلبدین بال ترسره کړ او بالاخره تاسو ګورئ چې وکټ واخیسته او خوشحالي څرګندوي واقعا ښه بال یې ترسره کړ نوموړی له میدان څخه رخصت کړ تاسو ګورئ چې نندارچیان ډېر خوشحاله ښکاري بال ترسره کېږي ګلبدین ته شاټ او کیچ آوټ بالاخره خپل وکټ په کیچ آوټ بل نه لاسته ورکړی ابراهیم ځدران دی چې 50 پوره کړی دی او بالاخره خوشحالي خراغلاس درنو قدرمنو لیدونکو نن د افغانستان او د استرالیا ترمنځ د T20 لوبه ده دغه لوبه ډیر زیات خطرناک او حساسه لوبه ده دواړه لوبډلې پوره کوشش کوي چې لوبه د ځان په ګټه تمام کړي د دواړو لوبډلو کپتانان راشد خان او ورسره خوا کې میچل مارش را سره ولاړ دي ټاس به اچول کیږي چې کومه لوبډله بیټینګ کوي او څوک به بالینګ ته ځي تاسو نو د استرالیا لوبډلې ګټلې ده له دوی سره به هم خبرې وکړو چې دوی څه پلان لري تاسو څه پلان لرئ ولکې پیچ نو بالینګ ته جوړ ده بالینګ پکې ښه کېږي نو موږ بالینګ کوو ډېره زیاته مننه راشد خانه ته په دغه اړه څه وایې ستاسو څه نظر ده که چېرته موږ ټاس هم ګټلی موږ اول بیټینګ کوو خو په دې خوښ یو چې استرالیا ټاس وګټو بیټینګ موږ ته راکړه نو استرالیا د لوبې ټاس ګټلې ده او بیټینګ یې افغانستان ته ورکړې ده را سره تم پاتې شئ لوبه تر پایه وګورئ تاسو ګورئ چې ابراهیم ځدران او ترڅنګ یې ګربز میدان ته ښکته کېږي د خپل لوبډلې لپاره بیټینګ ترسره کوي پیاوړي لوبغاړي دي نن به د استرالیا حمله ورماتوي ولې چې استرالیایي لوبغاړي پر اوس کاله افغانانو ته شکست ورکړی و ګلین میکسول نو چې افغانانو ته ماتې ورکړې وه خو نن تاسو ګورئ چې ګربز او ترڅنګ یې ابراهیم ځدران په یو نوي سټایل کې میدان ته ښکته شوي دي دواړو سره یو بل سره مشوره کوي ګورئ چې څه کوي نن دغه افغان لوبډلې لپاره په سټرایک باندې ګربز او په ننسک ابراهیم ځدران ګورئ چې څه کېږي لومړی بال به ترسره کېږي تاسو ګورئ چې بالر نو خپل هغه ځانګړی سټایل ښیي نن به ټکول کېږي او بالاخره ملا به ماتېږي د دې چې افغانان غوسه دي ابراهیم ځدران دی چې ګورئ چې په ننسک ولاړ دی دا ځل نو ګورئ چې ګربز څه کوي دا شوجن جان په وړاندې بال ترسره کېږي دا ځل نو شاټ ترسره کړی دی فیلډر موجود او په ټرکۍ سره یوه منډه راځي بهترینه منډه وه ابراهیم مخامخ په سټرایک ولاړ شاټ ترسره کوي او بال د ایسټرا کور بوډۍ ته د څلورو منډو لپاره بیا هم یو بهترین شاټ فضله پورې کلکه څپېړه ده نوموړی بالر په مخ باندې ښکلې څلویزه وه بیا هم ګربز ته سټرایک ورکول کېږي ګورو چې ګربز څه کوي هغه ځانګړی سټایل کوي کوم چې د دې ځانګړی سټایل دی ابراهیم مخامخ په سټرایک ولاړ شاټ ترسره کېږي دا ځل بال د څلورو منډو لپاره بیا هم ابراهیم ځدران دی چې شاټ ترسره کړ خو دغه بال باندې په چټکۍ سره یوه منډه راځي په دغه بال باندې یوه منډه راغی بیا هم سټرایک نو ګربز ته وسپارل شو ګورو چې ګربز څه کوي د خپل لوبډلې لپاره د قدمونو استعمال او شاټ بال د نندارچیانو په منځ کې د شپږو منډو لپاره خو د دغه شاټ څخه ناراضه و بیا هم شاټ بال سکویر لیګ بوډرۍ ته تو کړی دی د څلورو منډو لپاره ابراهیم ځدران بیا هم مخامخ په سټرایک ولاړ شاټ او بال د کیچ دلته کیچ ډراپ شو کیچ ډراپ کړ ګربز د لوړې حوصلې خاوند دی نن په غټه حوصله باندې میدان ته ښکته شوی دی د خپل لوبډلې لپاره بیټینګ ترسره کوي پرله پسې شاټونه دلته نو بال د کیپر څخه ځي ګربز نن نو په ځانګړي سټایل میدان ته ښکته شوی د سټمپ آوټ اپیل خو بالاخره نو نوموړی کیپر نو انډر پریشر دی ښه په ښکارېږي کله دې خوا غورځي کله خوا غورځي سټنډیان دي خپه یې ښویېدلی دی بیا هم بال ترسره کېږي دا ځل شاټ سکویر لیګ بوډرۍ ته خو دلته فیلډر موجود دی یوه منډه
تاسو ګورئ چې ګوربز نو د هغه حوصلې څخه ګټه واخیسته بالاخره نو خپل 50 پوره کړ ډېر خوشحاله ښکاري پیاوړی لوبغاړی ځانګړی لوبغاړی د افغانستان د ټیم لپاره پیاوړی او خپل پیاوړتیا یې وښودله تاسو ګورئ چې سټرلي نو خپل بیرغ رپوي خو دلته افغان ورباندې غوسه دی هغه دی د خوشحالۍ نه وغورځېدو بیا هم شاټ ترسره کېږي د ابراهیم له لوري یوه سنګله بالاخره نو ابراهیم صدران هم خپل 50 پوره کړل ډېر خوشحاله ښکاري سټرلي لوبغاړي ته احمد وونکی 50 ورکړ بیا هم بال ترسره کېږي دلته نو شاټ او د ګوربز له لوري پتله پورې شاټ بهترین شاټ بیا هم شاټ ترسره کېږي په سکوېر لیګ بونډرۍ باندې خو کیچ آوټ بالاخره نو پټ کمنس و چې دغه کیچ ترلاسه کړ ډېر خوشحاله و خوله یې جینګه کوله خو دا ګټه نه کوي ولې چې افغان لوبغاړي پیاوړی پارټنرشپ یې ترسره کړ پیاوړې ملګرتیا یې ترسره کړ ابراهیم دی چې شاټ یې ترسره کړ او دا ځل بالاخره نو ابراهیم هم خپلې وکټ له لاسه ورکوي کلین میکسویل د افغانانو دښمن بال ترسره کوي خو بالاخره نو را چې دی جنت دی چې میدان ته ښکته شوی دی خوله یې سر چپه ایښې دی او بالاخره خپلې وکټه په صفر باندې له لاسه ورکوي کیچ آوټ شو ګلبدین نو تاسو ګورئ چې خپل ځانګړی سټایل یې وکړ نو لکه زمری غوندې میدان ته روان دی پیاوړی لوبغاړی دی د غټې حوصلې خاوند دی ګورو چې نن به د افغان لوبډلې لپاره 100 منډې پوره کوي وخت په سره به ګورو دلته شاټ او بال بالاخره نو ګلبدین چې خپلې وکټه له په صفر له لاسه ورکړ خو دوی ته وایي چې تاسو راځه به بالینګ کې ګورم تاسو ګورئ چې ماشومان میدان ته راغلي دي د اسټرلیا لوبغاړي ماشومانو غوندې دي دوی نو کرکټ زده نه لري میدان ته راغلي دي واقعا غټ شرم دی چې اسټرلیا لوبغاړي میدان ته ښکته شوي دي د افغان پړانګانو پر مخ باندې افغان پړانګان ګورو چې دوی په وړاندې څه کوي نوین الحق لومړی بال به ترسره کوي بال یې ترسره کړه او دا ځل په دفاعي انداز دغه بال لوبوي ویټ وارنر او دلته په خوله لګېږي یو غاښ یې وغورځېده ګورو چې دویم غاښ یې به کله غورځېږي بالاخره بال ترسره کېږي دا ځل درېیم غاښ یې وغورځېدو 3 غاښونه پرله پسې او بالاخره نو ډیوډ وارنر دی چې خپل وکټ له لاسه ورکوي په بولډ آوټ باندې نوین الحق چې دغه بال یې ترسره کړه او نوموړی له میدان څخه رخصت کړ بیا هم بال ترسره کېږي د پټ کمنس په وړاندې نوین الحق بیا هم بال ترسره کوي ګورو چې د افغان لوبډلې لپاره څه کوي پیاوړی لوبغاړی دی ښه لوبغاړی دی لومړی لوبغاړی له میدان څخه پورته کړ بیا هم بال ترسره کوي بال یې ترسره کړه دا ځل بالاخره کیچ آوټ نوموړی دویمه کامیابي د افغان لوبډلې لپاره ترلاسه کړ تاسو ګورئ چې ګلبدین نایب ډېر خوشحاله ښکاري نن د مزار خټکی خوړلی دی میکسویل میدان ته راغی خوله جینګه کوي دی نو انډې کېږي او را روان دی تاسو ګورئ چې اسټرلیا لوبغاړي په افغان لوبډلو باندې ریشخندونه وهلي دي دوی ویلي دي چې موږ دې سره سیریزونه نه کوو او دوی د لوبې وړ نه دي نو نن د ګواښ سره مخامخ شوي دي د پړانګانو سره مخامخ شوي دي نن به پړانګانو د دوی غوښې شکوي غوښې به ترې نه خوري بال ترسره کېږي دا ځل لین میکسویل ته ښه شاټ یې ترسره کړ د افغانانو دښمن دی نو بالاخره بل شاټ یې ترسره کړ خوله جینګه کوي ډېر خوشحاله ښکاري یو غاښ یې غورځېدلی دی ډېر بده ښکاري د تېرې لوبې په فکر دی خو نن به هغه نه کېږي ولې چې دلته شاټ ترسره کوي واقعا ښه شاټ و دلته بیا هم شاټ او ځان یې انډې کړو تاسو ګورئ چې براوو میدان ته راغلی دی د بروډي لین څخه باندې ولاړ دی خپل بالرانو ته مشوره ورکوي چې ښه بالینګ ترسره کړی ډېر غوسه ښکارېږي دلته ګورئ چې څه کېږي شاټ ریور سلیپ شاټ و او بال د 4 منډو لپاره بهترین شاټ و د میکسویل له لوري بیا بال ترسره کېږي شاټ یې ترسره کړ څلوري ځل ګلبدین نایب بال ترسره کوي او دا ځل شاټ او بال د ننداره چانه په میچ کې بلکې نه کیچ آوټ ګلبدین تاسو ګورئ چې نوموړی له میدان څخه رخصت کړ کشپر با چې بدل افغاني زور څه به وایې ته د افغانانو سره پنجه وایې کشپر وا چې وځلیلې ته څه به وایې تا لیدلې نه د زور ځلیلې بیا هم بال ترسره کېږي دلته نوموړی بال بیټسمین څخه لاړو بالاخره خپل وکټ له لاسه ورکړ ګلبدین نایب بیا هم د امپایر څخه تېرېږي په فیلډینګ کې ګلبدین نه ښه فیلډینګ یې ترسره کړ کیچ آوټ او بالاخره لوبغاړی له میدان څخه رخصت کړ نن نو تاسو ګورئ چې په فیلډینګ کې ګلبدین په بالینګ کې ګلبدین په کیچ کې ګلبدین او په کیپینګ کې ګلبدین تاسو ګورئ چې بیا هم بالې دا ګلبدین په لاسو کې په میدان کې ګلبدین او بهر ګلبدین افغانستان کې ګلبدین او په اسټرلیا کې ګلبدین
نن نو ګلبدین استرلیانو ته د سر درد جوړ شوی دی اپیل شوی دی دلته نو نوموړی خپل وکټ په ال پی ډبلیو باندې لاس ورکړی بیا هم بال ترسره کېږي دغه پیشوګانو ته بیا هم بال ورته ترسره شو دا افغانانو دشمنانو ولاړ دي خو دلته خبر نه دي چې افغانان ډېر غوسه ښکارېږي ولې چې پړنګان دي خپل دشمنانو چیرې بیا هم بال ترسره کړه په دفاعي انداز دغه بال لوبه تاسو ګورئ چې براو د میدان څخه د باندې خپل فیلډران تشویقوي براو نن د افغانستان لپاره پیاوړی کوچینګ کړی بیا هم بال ترسره کېږي او دا ځل د کیپر په لاسو کې کومه منډه نشته بهترینه بال و ګورو چې په دغه بال باندې بولډ آوټ او بالاخره خپل وکټ له لاسه ورکړه پتله پورې بالینګ واقعا ښه بال یې ترسره کړ نوموړی له میدان څخه رخصت کړ وروستی لوبغاړی دی وروستۍ هیلې د اسټرالیا لوبډلې افغانانو ته د مبارک وي ولې چې وروستی لوبغاړی دی دا خو به اوټېږي نه توانېږي خپې لړزېږي تاسو ګورئ چې خپې رپېږي او بالاخره شاټ ترسره کړی دی بال په هوا کې فیلډر موجود او کیچ آوټ بل وکټ له لاسه ورکړه ونه توانېدو چې افغان لوبډلو سره پنجه وهي تاسو ګورئ چې ګلبدین ډېر خوشحاله ښکاري ګلبدین نن ننکانې کړي دي ښه لوبه یې ترسره کړې د افغان لوبډلې لپاره تاسو ګورئ چې ټول لوبغاړي خوشحاله دي ټول لوبغاړي خوشحاله دي او میدان ته منډې وهي تاسو ګورئ چې افغان لوبډلې نن یوه ستنه بریا ترلاسه کړ اسټرالیا یې مات کړ هغه لوبغاړي مات کړ چې افغانانو سره سریز نه کوله لوبه یې نه کوله او افغانان یې د لوبې وړ نه ګڼل تاسو ګورئ چې ګلبدین نن خپل موټو زور ورته وښده نوموړی پیشوګانې له میدان څخه رخصت کړ ولې چې دوی نن پیشوګانو او افغانان ازمریان تاسو ګورئ چې زمری خپل مټې ښیي ګلبدین نایب دی ډېر خوشحاله ښکاري پیاوړې لوبه یې ترسره کړ تاسو ګورئ چې افغان لوبډلې نو ګلبدین نایب تشویقوي بیا هم ښه راغلاست د نن ورځې د لوبې غوره لوبغاړی ګلبدین نایب را سره ولاړ ده نایب صاحب سلامونه سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسو ته او د افغانستان ټول غیرتي ولس ته ډېره زیاته مننه نن د لوبه کې ډېر ښه کارکردګي کړې او ډېر زیات ښه لوبه دې وکړه دا خو داسې حساب ده چې دا د خپل د افغانانو دعاګانې دي موږ سره د هغوی دعاګانې دي چې موږ دغه کرکټ تر دې حده پورې ورسول چې اسټرالیا غوندې ټیم ته موږ ته ماتې ورکړه نو دغه بریا د ټول افغانانو ته مبارک وي ډېر زیات مننه څه پیغام لرې نورو لیدونکو ته پیغام دا لرو چې دا د تاریخ په لړۍ کې دا دویم ستره بریا ده چې موږ ګټو یو 23 د اکتوبر کې او یو دغه 23 چې اسټرالیا ته مو ماتې ورکړه په هغه 23 کې مو پاکستان ته ماتې ورکړې وه چې ډېره غټه خوشحالي وه د افغانستان د افغانانو په څېره کې او یو دغه خوشحالي ده چې اسټرالیا غوندې ټیم ته مونږ ماتې ورکړه چې دوی مونږ سره سیریزونه لغوه کوله او مونږ سره یې نه غوښتل چې لوبه ترسره کړي خو داسې غاښ ماتونکي ځواب هم ورکړه چې بیا په تاریخ او په نړۍ کې به یاد ساتي او د آینده لپاره راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ د نورو ټیمونو سره د لوبو لپاره انشاءالله مونږ غواړو چې نور د وړو وړو ټیمونو سره لوبه ونه کړو غټ غټ ټیمونو ته ماتې ورکړو غټ غټ بریاګانې افغانستان ته راوړو او انشاءالله ورلډ کپ به هم له خیره سره ګټو نور اخري دغه میکسویل ته یو پیغام دمه د افغانانو دښمن ته وایه ښه او داسې ورته وایم چې انفالو کړی دی ما خو دا ته باره زه به یو ډالۍ وکړم خیر ده خفه کېږه مه دا وواله ښه دا وګوره ودرېږه اخره کې دا بل هم وواله ډېره زیاته مننه ګلبدین کامیاب اوسئ ژوندی اوسئ مننه ډېر زیات خوشحاله اوسئ